ز په شب قدر کې هم او یو سړیو چې داغه دا یو خپل بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو بغرزیده نو ما غي اورځي تپوسو کو چې د خپې باندې د څه چالو چې ته په ډانګورو ګرځي هغه ماته وی چې مولانا صاحب دال وګد باسته سوخ بزستا زیت درشم بیا به پوي کوم مال ډېر سورځ پس هغه راغیو کټ کې کې ناستو ماته وی چې ز سواد د کوهستانونو یم غریبه در په در خاورې په سر کړه ما لارا روانو ما یو خلې ونه شوی چې خلې ونه شوی نو هغه مالک ته منډه والے او خلق ته منډه والے ما زړه کې اراده وکړه چې د یوخ دا پیزوان چې ده په کې ځوړند نو د یوخ ته په دې پوزا کې داسې چارګل غونډه چولې کې پړې چولې دي شرابي نشم نو ول دا اوخ چې ما ته وکتم نو اکر خراب نو مام ته منډه کړ چې مې منډه کړه منډه داسې یو غره خوا کې ادیره واغې کې او سرنګ غوندیو پاغه سرنګ کې ته زنه نواتم او دا بلا را پسې ده کیناګر ډیری خود اوخ غوندې ظالمه کینا چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشي اوخ ډیر سخت کینا ناک شه چې زته په سرنګ کې نه نواتم نو د خورا پسې راتلې شو نه نو دا سرنګ خله کې سملاستو او دا بوتاړي چې دا د سرنګ د خلیتا کې چې راوځي بګینه پکما سسات چې تیر شو نو ابتدا کې چې سړی اوس مسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي چې لک سات تیر شي نو سرنا تیار باندې داسې پوښ چې لک سات تیر شنو سګورما چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اژدها پراته ده او هغه سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچا پراته ده ثابته او د هغه مار په سر باندې د دې نو کومره یو لړم ده تک سپین لړمانو کې ډېر اقسام خدای دې امان راکړي دې زمکه لاندې هغه اشیاء دي چې الله دې ته امان راکړي نو ماره کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کې دی یا نه دې بلانه به دې وسوک بچ کې دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د اژدها په دې سر ګرځیده نو د اژدها دا لړم د یاري رپ نوالو رپ نوالو بس غلی پرتاو په دې سر سر غوندي आवाज د دې لړم زما غوګو ته بمراتلو او ډېر په قهر لک سات بچ تیر شنو دا سر نه بکوشو او ور برغه د دې مړی د ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچون کېده بیا برغه د دې په سر به ګرځېده بیا به سات پشکوش بیا به ورغه د دې د سر لا به ټک ورکو د دې مړی د سر لا نو بیا به داسې چنګ غوندې आवाज پکې وشو اډکې مې خیال وکړو چې لاړې تباش وي خدا سوچ راغی چې دا اژدها چې دا د دې لړم د یاري خوځینه راشه ته خو خلاصېږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه که نو وی کېړی مې راوویسته او هغه لړم مې د اژدها د سر نه پې داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړی ایره شوه نو عرض مې دا و چې دا اژدها پوه شوه چې دې سړي خو ما سره ډېره لویه نیکي وکړه او د لویې بلا نه خلاصه